په پام کې ده چې یاد بازار به د دواړو هیوادونو په پوله د سوداګریزو اړیکو پراختیا په موخه د ازبکستان په ترمسخار سرخان دریا سیمه کې په 120 جریبه ځمکه جوړ شي چې 15 میلیونه ډالر لګښت لري. ازبکستان ریسپوبلیکا از اسلام افغان موږ د خپل ولسمشر په لارښوونه او د افغانستان له حکومت سره په هوکړې هڅه کوو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډه پوله د سوداګریزو اړیکو د پراختیا، د صادراتو او وارداتو د زیاتوالي او د افغانستان کورني تولیدات بهر ته معرفي کړو. د هوکړې له مخې افغان سوداګر به کولی شي چې له ویزې پرته تر 15 ورځو پورې د ازبکستان په سرخان دریا ولایت کې ووسیږي او خپلې سوداګریزې چارې تنظیم کړي. د افغانستان او د ازبکستان په مابین کې د سیو د تاجکستان هم ورسره ده یو مشترکه بازار جوړیږي. دا زموږ د درې وادو لپاره ډېر غټ اتفاق ده. په دې کې ته ازبکستان ته هم ګټه ده، افغانستان ته هم ګټه ده و تاجکستان ته هم ګټه ده. این به دو کشور هم خوب هستن چون که بازارچه اگر جور شود در هم تاجرای در این سمت میرن در اونجا چی کارابا باشد چی مواد خوراکه باشه مثل که میوجات باشه به هر دو کشور هم خوب است. بازارچه یک بازارچه مشترک هستن. د بلخ سیمه ییز چارواکي وایي دغه بازار د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پراختیا په موخه جوړوي. د افغانستان او ازبکستان پر پوله باندې مشترک بازار جوړ شي چې دا به د افغانستان او ازبکستان په فرهنګ او اجتماعي اړیکو همدغسې په اقتصادي وضعیت باندې ډېر ښه تاثیرات ولري. د ازبکستان او افغانستان په پوله جوړیدونکی بازار به د ټولنیزو، فرهنګي او سوداګریزو اړیکو کې مثبت تاثیر ولري. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل دی د اسلامي امارت راتګ وروسته دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډه پوله بازار جوړیږي چې راتلونکي 2 میاشتو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.